الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول صورت متوففین مکی صورت مصاب سره دریاتیا او د نزول په لحاظ سره دا شپږ اتهوم نمبر صورت نازل د سره صورت عنکبوت عربت د مقبل سره دا دی مخکې کوم دی دا مستدل شي ان الفجار لفی جهنم په دې کې دا مستدل شي ان کتاب الفجار لفی سجین دغه فاجرانو کافرانو عمل نامې باندې کوم دی وای دا پس کی وایا پس سجین کی داغه مخکې صورت کې ذکر شو چې ان الابرار لفی نعیم په دې کې دی ان کتاب الابرار لفی علیین موضوع دې صورت بیان د حلاکت د متففین او بیان د اهمیت د حقوق العباد او بیان د دې خبرې چې عام طور چې کوم دی وایا ته به احتیاط کې چا کې وایا او امور د دین کې او بیان دغه مصداق چې کوم دی تطفیف ستویل کیږي الله ویل هلاکت دی ویل عذاب دی دا یا د ویل کندر دا تخفیف اخروی دی ویل هلاکت دی المتففین متففین د تطفیف نه تطفیف چې کوم دی تنقیص تویل کیږي نو متففین چاته وای نقصان کنندگان در حق مردمان چې د بنی آدم په حق کې کمی کوي دي ته متففین وای ویل هلاکت دی المتففین دا کسان لپاره چې هغه کمی کوي په وزن او په کیل کې الذين متففين خلق اذا تعالوا على الناس على بمعنى د من دي کله چې دی وای پیمانه کوي من الناس د خلقنا د خپل ځان لپاره وزن کوي د خپل بازان لپاره پیمانه کوي نو یستوفون یفون الکیل والوزن یخذون تول کوي او پوره کوم دی کل واذا کالوهم او چې کله دی وزن کوي تول کوي او وزن یا وزن کوي غیر ته یخسرون به کمه کوي بل تسپک ور کوي د بل نه درون اخلي دته متففین وای الا خبردار یظن اولئک ګمان کوي دا خلق عقیده کوي انهم دی مبعوثون برابر تکیږي لیوم فی باقی عظیم چلوي ورځ د یوم بر یقوم الناس چې ودرېږي به دا خلق د قبرونه لرب العالمین رب العالمین ته الله کلا حق دا او دا زجر تطبیب نه په حق د خالق کې چې څنګه د مخلوق په حق کې کمی زیته نه روا ده نو د خالق په حق کې هم کمی زیته نه کوي الله ان کتاب الفجار یقینا هغه کتاب د پاجرانو معنا دا چې هغه صحیفه د اعمالو دی لفی سجین دا به په سجین کې سجین دې څه شي وما ادراک ما سجین څه شي خبر کې تعالی را چې څه دې سجین کتاب مرقوم دا یو کتاب دی چې دا مهر زده شوده دی په د باندې مهر لګېدلی دی مفسرین ذکر کړي دي د مجاهد صاحب قول دی چې انها ارض السابعه سجین دا چې کوم دی وایي هم ځمکه ده لاندې چې کوم دی په هم ځمکه کې ښکته وځي امام مجاهد رحمه الله یو بل قول ذکر کړی دی چې هو صخره تحت الارض السابعه د ومې ځمکې نه لاندې چې کوم دی یو ګټه ده نو آیا دا کتاب د پوجارو باندې کوم دی دغه ګټې لاندې پروت وي وای دا اصل کې علامه ده د پاره د تاوان او د خسارت د دوی او دا دلالت ده په خصاصت د مرتبه د دوی دا کنایه ده د پاره د دوی د خصاصت او د دوی د اهانت چې د دوی عمل نامې بلاندې د ومې ځمکې لاندې چې کم کاڼی دی دغه کاڼي لاندې به پراته وي دا یو قول دویم قول د دې معنا دا ده چې ان کتابهم علی سفال د دې وایا عمل نامې به چې کوم دی په ښکته یې نو سفال معنا لاندې وي دا کنایه د خسارت نه دا د اهانت نه ده او د دې وینه بعض علماء کتاب مرقوم د دې سجین معنا کړی دا چې لفی خسار حکرمه سے فرمای دا په تاوان کې
او بعض علماء د دې معنا په حبس کړی ده دا سجین چې کوم دی وزن فاعل دی د سجن نه ماخوذ دی د دې معنا ده لفی حبس دا به کوم دی بند دی ښا دا به کوم دی بند کړی شوی الله کتاب مرقوم ویل یوم المکذبین هلاکت دی په دغه ورځ دروغجنو د پاره دا وایي مګنی دا زجر دی او تخویب دی د پاره د کافرانو الذين الله المكذبين خلق دي تکذیب کوي د ورځې قیامت و ما یکذب به او تکذیب نه کوي د قیامت الا كل معتد مرحق سره چې تجاوز کوونکی د حد نه ویاسیم او دا چې کنه ګناګار وي اذا تطلع علی دی بیان دیخه حکایت ده کله چې لسته شاله په د باندې وای آیتونه زمونږ قالا دی وای اساطیر الاولین هدا کسی د بخوانی کلا الله حق دا ینه بکار داسي بل رانا بلکې زنګ لګېدلې دی الله قرآن په زونه باندې ما ها ګناونه کانو یکسبون کسب کوونکی کلا وای حق دا ینه د بکار داسي انهم ذو ربهم ده هغه پروردگار خپل په دغه ورځ باندې لا محجوبون دی په پټی ښه ممنوعون من رحمت الله ثم انهم دیوینا سوال جهنم داخلون کې جهنم تا ثم يقال به شهاز الذي ده عذاب نه چوي تاسو باغی تو کذبون تکذیب کوونکی کلا نه د پکار داسي حق ده یقینا کتاب الوایا ابراری هغه عمل نامه کتاب نه کان خلق دا په علین کې دا یو دفتر دی وما ادراک ما علیون تس خبر ته صد علین کتاب مرقوم دا یو کتاب دی دفتر دی مهر شدا مبشر فرمایي دین مراد کوم دی جنت ته جنت علی سے عطا سے پرونی ما سے قول نقل کړی دی دیم قول لري چې دا یو تخته ده د زبردجونه تکش نه چې کوم دی وای زبردجو تخته ده معلق تحت العرش عرش نه لاندې چې کوم دی داسې زوړند ده فيه اعمالهم مكتوبه ودکې د نیکانو خلق اعمال لیکل شي دریم قول لري چې دین مراد کوم دی وای هم اسمان دی پوی د مسلمانانو ارواح به کوم دی دا برخیږي ښا هم اسمان ته فيه ارواح المؤمنین او دا مذهب چې د مجاهد سیوم دی او بعض علما وایي چې نه دا علین چې کوم دی هي قائمه العرش وایي بخانه د دې عرش کوم دی وایا خپل لاندې چې کوم دی وای خپې دي او بده کې چې کوم دا خیخ په دغه دقه تویل کېږي علین دغه ځای کې به کوم دی وایا د مجاهدانو مسلمانانو مؤمنانو ارواح دال ترجمه کیږي او یو قول راغلی دی چې دین مراد کنه ساق العرش ساق اخپا یو شی شوخه او بعض علماء وی پنځم قول چې ان سدرۃ المنتهى زهاق سے فرمای چې دا چې کوم دی په سدرۃ المنتهى کې وځي دي مؤمنانو ارواح التجمه کیږي او بعض علماء چې انه فی علو و صعود الى الله تعالی لكن هذا د خطونه او د قبلدونه دا ډیر په بل مقام کې دی الله پاک ته دی وینه چې کوم دی وایا د نیکانو اعمال او ارواح به برخیږي ښا دا کنایه د ارتفاع نه او یا زجاج سے فرمای علین کوم دی اعلی امکن او جات زینلی مختوم معنا یو دا چې ممزوجن ابن مسعود سے فرمای او یا دا چې مختوم به کوم دی وای په دې به مهر لګیدلې له ختام در پاره به کوم دی مهری او عاقبه ريح وتلك العاقبه ويا قول تعالى ختامه مسك دا د مشک باندې به کوم دی مهر په لګیدلې دا کنایه دا وایا چانه د اکرام او د احترام او د عزت الله پاک به د اعمال ډیر قدردانی کوي الله ان كتاب الابرار لفي عين وما ذاك ما عين كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده جازري وایدی ته کنه مقرب ملائکی تشهد الملائکه جازري الله ان الابرار يقينا نکان خلفین عند وی نعمتونو کی همیشه علی الارض تختن باندې الناس وینظرون ګوري بیان نعمتونو د خدای ته او خپل دشمنانو ته هم ګوري الله وی تعریف په جنې باندې کوم نه ته په وجوههم دی بل مخونو کې تعریف په وجوههم نادرتن تعریف ته په جنې په مخونو کې څه وای نادرتن هغه حسن او تازگی د نعمتونو کوم سره اسودې خپل سره په جنې دا
خوشاله دي یسقون من رحیق اسکولی بشوي په دې باندې من رحیق هغه شراب د محبت شراب خالص مختوم چې دا به مهر شدی وای په مشک وای ختامه مهر دغه به مسک وي دا تعبیر دی د خوشبوئی نه ښه چې داسې خوشبو والا دغه وي ښه شراب وي وفي ذلك الله بدغه مذکور د نعمتونو کې چې فلیتنافس المتنافسون رغبت دیو کی وایا هغه رغبت کوونکی ځان دیو ته چې کوم نه تیار کی و مزاجه او خلد دی او من تسنیم دا تسنیم چې کنه د چینی نوم دی خپل وای عینن دا یو چینه دا یشرب بها یشرب منها جسکل وګین المقربون نزدې خلق ان الذي قنا كسان اجرمو چې ګناګار دي کانو ودی من الله کسان جونا یذکون ټوکی کون کی مسلمان سره ټوکی کونی و اذا مروا بهم ذکر تیر نه پدی باندې تغامزون نو اشاره به کولی وای پستر کو بازو ته سترګې به وانی ګوره کنه و اذا قلبوا الى علم چې کله ودی وای واپس خپل اهل ته ان قلبوا فاکهین نیمو واپس کیږي چې کوم نیم پاکهین دا کفار یادای چې کله به دی واپس خپل اهل ته انقلبوا فاکهین دی واپس کېد خپل متکبرین متعجبین و اذا راهم چې کله ویني کفار مومنان لرا دا هم ضمیر مومنان ته راځي راو کې پټ ضمیر کفار دی و اذا راهم چې کله ول کفار هم مومنان لرا قالوا وای مدي کفار ان هؤلاء دا مومنان چې لضالون لضالون دي احمقان دي قمقل دي خپل ګوډی نه پوي دی وګوره کنه لګه نه ډیر ناخلی وي چې موږ چې کوم دي متقیان وي دي قمقل خبره پوښیږي وي ډیر خو د لیوانو خوخي وما ارسلوا عليهم حافظين الله وما ارسلوا من نولي ګری چې کوم نه پدې کو پار وای مان دي مسلط کړي پدې باندې حافظين چون کې حفاظت کوون کې دوی لپاره نه د اعمال لپاره فال یوم ننزل الله اکسان چې مان دي من الكفار من بمعنى د علا دي على الكفار مكفار يضحكون خان دي با خوشالي بکي زګه چې کوم دي دغه په مقابل کې ودی ته الله خوشالي ورکي على الارائك په تختون باندې مناس ينظرون او ګوري با دی په طلب کوي هغه ښا چې باقي اهل النار کوم خالي سکي دې ته وګوري حال سويب الكفار حال سويب الكفار ما كانوا يفعلون شيئا ورکل شويه عبد الكفار ته فما هغه څه دي يفعلون كون کی زي سويبن مراد جزاء ده آیا دوی ته چې کوم نه جزاء ورکړي شو دغه تطفیف کنه ما کانو سو چې عبارت د تطفیف نه